وظایف نشي کوی، تهجد نشم کولی، په دې باندې خفه م یم چې اجرونه مې د لاسه ورکړل، نو ما ته الله اجر راکوي. دې بنده چې په صحت کې کم اعمال کول اوس یې نشي کولی، مکمل ورته لیکئ. او ستاسو فضیلت کم دی که نه، خپله به دلته مونځ هم نه کوي خو نور خلک چیلنج کوي، وایي موږ د هغې نه اجر کم دی. ستا ثواب یو په سله د دې خلکو نه ډېر دي. اوس ټولنه داسې ده، حالات داسې دي که بخښنه غواړي له غیبت او بهتان نه نور ډېرې لانجې جوړېږي او ښه صحیح پښیمانه یو څه باید وکړو. یو لوی ولی په دریاب کې سمندر کې ناست دی او کشتۍ باندې توپان راغی. داسې وظیفه راته وښایه چې هر حاجت مې پې الله پوره کړي. 1500 پیرې اللهم یا قاضي الحاجات، اللهم یا قاضي الحاجات. شیخ صاحب د دې خور وایي مور مې موږ ته وایي چې مازدیګر کې کالي ما اغوندئ. خو دا حکمي ثواب دی، حقیقي نه دی. د هغې رجوع دي، د هغې منځونه دي قضیې راوړي. شیخ صاحب کاناډا څخه یو خور پوښتنه رالېږلې ده، وایي زنانه به په سر باندې څنګه مسه کوي؟ لکه خپل لاسونه دا بلته کې دي او شاته به بوځي. لکونه منځونه خو یې وکړل، ګټه یې وکړه، او دلته دنه د 2 کالو منځونه قضا شوي دي، وایي هغه پکې نه حسابېږي. او که لا حول ولا قوة الا بالله سل ګشتې وي په دې اوبه چوف کړي نو خداوند یې مطالبه یې د ټولو امراضو نه خلاص کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او زموږ د خپرونې سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو وخت را رسېدلی ستاسو د سوالونو او ځوابونو، هغه پوښتنې چې قدرمنو ورونو خویندو موږ ته رالیږلي دي، نو بس اوس را سره خپل د پوښتنو ځوابونه واورئ. او خوشبختانه په خپرونه کې را سره شیخ الحدیث عبدالتواب حنیف صاحب را سره دی چې مننه ترې کوم چې بیا هم ستاسو لپاره او ما لپاره وخت یې موږ ته راکړی تر څو ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. مننه تاسو ته او ټولو اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه احترامات، او موږ ټول د هغوی د دعا په انتظار یو. دعا موږ لکه موږ هغوی د دعاګانې کوو او دا سپارونه خو هغوی دپاره موږ تاسو کوو. بلې مننه شیخ صاحب، الله هم روغ جوړ لره. له محمد رفیع له پوښتنې به پیل کړو. دا وایي چې که مقتدي مسبوق نه د جماعت د جمع د لمونځ یو یا 2-3 رکعاته فوت وي، نو دلته به مسبوق امام پسې اوله ناسته کې تشهد، اخره ناسته کې تشهد، درود او دعا وایي که یا؟ دا امام مقتدي تابع د امام دی وایي دی. ښه، بله پوښتنه دا وي یعنې که مسبوق نه 1 رکعت فوت وي او دی به امام پسې 3 رکعاته کوي چې 2 ناستې راځي، که مسبوق نه 2 رکعاته فوت وي بیا 2 ناستې، اوله ناسته کې د امام پورته کېدو له یرې تشهد وایي، همداسې اخره ناسته کې تشهد درود دعا وایي. د دې طریقه خو 2 طریقې دي که نه؟ بلې. دا چا نه چې 3 رکعاته لاړ شي، یو ون امام سره ونیسي 3 ته لاړ شي. بلې. بعضې علما وایي داسې دي کې لکه د ماښام لمونځ، یو خو امام سره ونیو که نه، اخر تش رکعت. بلې. نو بیا دې دا امام نه چې فارغه شي 2 رکعته دې بیا ډک وکړي، بیا دې کښېني قاعده کې. بلې. او بیا دې 1 رکعت بیا هغه تش رکعت وکړي. بعضې علما فرمایي چې نه، خو یو خو تش امام سره نیولی که نه، دا بل هم تش دې سره یو ځای کړي، بیا دې کښېني 2 دې ډک وکړي که نه. البته امام چې کله کښېني که 1 رکعت لکه 2 تلي تشهد او تحیت الله به یعنې هغه سره وایي، د امام سره وایي چې امام سره ناست وي، ځکه مطابق د امام واجب دی. بله پوښتنه محمد رفیع ده وایي که مسبوق نه 3 رکعاته فوت وي نو دلته خو بیا 1 ناسته ده، دغه ناسته کې به مسبوق تشهد درود او دعا وایي که به غلی کښېني تر هغو چې امام سلام وګرځوي او دی تشهد به وایي، غلی کښېناستو کې څه فایده ده؟ د الله ذکر کې دې کې فایده ده. راځو شیخ صاحب، لندن نه خور پوښتنې رالیږلې دي. دا وایي چې پخوا مې تهجد کول، ذکر او فکر مې کوو، اوس مریضه یم، دوا خورم او دوا کې خو اثرات حتمن شته چې سړی نیشم پرې راولي، یعنې وظایف بیا نشي کولی، وظایف نشي کوی، تهجد نشم کولی، په دې باندې خفه م یم چې اجرونه مې د لاسه ورکړل، نو ما ته الله اجر راکوي. سبحان الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو ښکلی پیغمبر زموږ، ښکلی دین زموږ، یو ښکلی مبارک حدیث ویلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څوک چې مریضي، یو څوک چې جوړي او د جوړښت په حالت کې، د صحت په حالت کې یو وظایف کوي، یو ذکر کوي، یو فکر کوي، نفلي ذکرونه کوي، نوافل کوي، روژې نیسي، تهجد کوي، بیا نشي کولی چې مریض شي. دارنګه یو څوک په مقیم دی د اقامت په حالت کې ذکر فکر کولی شي، په سفر کې نشي کولی که نه.
مطلب په اقامت کې تهجد کول، مونځ یې کول، داسې هسې کول، سفر کې ته قضا شو نشي کولی، مسافر دی که نه. وایي الله پاک فرښتو ته وایي چې زما دې بنده چې په صحت کې چې مریض وي، دې بنده چې په صحت کې کم اعمال کول اوس یې نشي کولی، مکمل ورته لیکئ. الله ورته امر وکړي چې مکمل چې مخکې کول هغه ثوابونه ورته کم نه کوي، اوس ورته لیکئ. او زما بنده چې مخکې مقیم او کم اعمال کول او اوس مسافر شو نشي کولی، مکمل فرښتو ته الله امر کوي مکمل ورته لیکئ، مکمل ورته لیکئ. سبحان الله. ډېره مننه شیخ صاحب. دې خور لندن یې پوښتنه رالېږلې، بله پوښتنه ده موږ خو دلته مهاجر یو، حجاب ښه پوره کوو، همدارنګه ذکر فکر کوو، عبادات ټول پوره کوو، آیا زمونږ عبادات او هغه څوک چې که اسلامي هېوادونو کې بیا دې زمونږ ټولنو کې یو بله خبره هم شته دی مولوي صاحب، خلکو ته پیغور ورکوي ستاسو عبادت نه قبلېږي او ستاسو فضیلت کم دی که نه، خپله به دلته مونځ هم نه کوي خو نور خلک چیلنج کوي، وایي موږ د هغې نه اجر کم دی. سبحان الله. د هغې خلکو اجر ډېر دی، ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي ذکر کوونکې په غافل خلکو کې، ذکر کوونکې په غافل خلکو کې داسې مثال لري لکه په وچه ونه کې شنه لخته. الله اکبر. ټوله ونه وچه ده، یوه لخته پکې شنه ده، او غیر اسلامي هېواد دی. غیر اسلامي ته چې په هغې ځای کې د خدای بندګي کې هلته خلک ټول عیاشي او فحاشي او خپل لهو لعب کوي او ته د خدای بندګي کې ستا ثواب یو په سره د دې خلکو نه ډېر دی. سبحان الله. چې اسلامي هېوادونو کې خو دا اسلام همدا هېواد دی او هلته خو لمونځونه دي او ذکرونه دي که نه، هلته خو دا شی نشته. دلته به د خلکو شرم هم کوي او هلته چې کوې نو خدای پاک تل ثواب تله ډېر درکوي، ډېر اجر درکوي. ډېره مننه. بله خور هم دا له لندن یې پوښتنه رالېږلې، دا وایي که د چا غیبت یا بهتان مو کړی وي دا خو حتمن کېږي د مسلمان نه، نو په دې پوهېږو چې باید بخښنه ترې وغواړو. خو اوس ټولنه داسې ده، حالات داسې دي که بخښنه غواړي له غیبت او بهتان نه نور ډېرې لانجې جوړېږي او ښه صحیح پښیمانه یو، څه باید وکړو؟ جناب سیرت صاحب بخښنه داسې نه ده چې الله پاک شرع ظاهر ته ګوري، شرع ظاهر ته ګوري. مسلمان سره چې کله مخامخ شو وروره حیثیت دې ښه دی، موږ ته بخښنه کوه، موږ به تا ته بخښنه کوو. یو بانه کې دا تفسیري روح البیان ملي ده، هغه کې دا خبره لیکلې وه چې ټول ګناهونه الله پاک معاف کوي، یو که چا د خپل ګاونډي د خپل همسایې د ښځې سره بدعملي کړي، زنا یې کړي، بېادبي دې معافي الله دې موږ تاسو وساتي، وایي دا الله نه بخښي. څو چې دا خاوند نه بخښنه نه یې وغوښته، خاوند څنګه بخښنه غواړي؟ څنګه ورته وایي چې ما ستا د بیبي سره دا بدعملي کړې، ورته ویلی شي؟ نه، همداسې دې ورته وایي چې ما ته بخښنه کوه، ما ستا په باره کې ډېر تقصیرات شوي دي، ما له بخښنه کوه. هغوی ما بخښلی، بس خدای پاک وبخښلې، خدای پاک یې بخښي. صحیح طریقه ده. د دې خور بله پوښتنه ده، وایي که څوک چاته ووایي چې فلاني والا تا نه ګیلې وکړلې که نه، تا نه فلانی ګیلهمن دی، وایي دا هم په چغلخورۍ کې راځي؟ حتما، ځکه د دې منځ کې هغه څه واټن پیدا کړي. نصرت الله له کندوز نه پوښتنه رالېږلې شیخ صاحب، داسې وظیفه راته وښایه چې هر حاجت مې پې الله پوره کړي. سبحان الله. سبحان الله. اللهم یا قاضي الحاجات، اللهم یا قاضي الحاجات. دا وظیفه دې سل کرتې درود شریف دی وایي او بیا دې سل کرتې دا 500 پیرې اللهم یا قاضي الحاجات، اللهم یا قاضي الحاجات، اللهم یا قاضي الحاجات. خدای به ټول حاجتونه پوره کړي. بل دا په دې باره کې منهاج السالکین کتاب دی او په هغه کې بیا یو واقعه لیکل شوې ده، یو لوی ولی په دریاب کې سمندر کې ناست دی او کشتۍ باندې طوفان راغی. رسول الله سلام مبارک په دې ولی ته داسې پرکالي پیراله، انسان باندې پرکالي راشي، هلته په طوفان د کشتۍ طوفان مخلوق نه دا کشتۍ ډکه ده، طوفان پې راغی، سمندر نه دا ولی یو دم نبي صلی الله علیه وسلم پرکاله کې ورته ویلي ویل صلات تنجینا وایه، دا درود وایه چې اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. نبی علیہ السلام ویل دي تاسو کشته والا دا درود شروع کړئ، په ما دا درود وایه او 1000 پیرې پوره کړئ. څو پیرې؟ 1000 پیرې.
هغوی موږ دا درود دا 300 پیرې نه پوره کړی 300 پوره کړه نور لا پاتې سمندر طوفان ختم شو دا داسې درود دی چې هر مشکل درته یي 313 ګشتې وایه الله له سوال کوه نو ټول حاجتونه به د الله پوره کړي. نصرت الله بله پوښتنه د شیخ صاحب ماخوستن مونځ چې وکړم چارقل هم وایم نورې دعاګان هم وایم خو چې کله ویده شم خوب مې ګډ وډ او خراب خوبونه ګورم. دا د صورت بقرې اخر ایتونه دي لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دا د کله چې وده کېږي دا د ځان سره وایي او 3 کرتې قل اعوذ برب الفلق 3 وارې قل هو الله احد 3 وارې قل اعوذ برب الفلق 3 وارې قل اعوذ برب الناس. دا د رسول الله وظیفه وه په ځان یې وایه په ځان چوپ کوه. کله کله شیطاني خوبونه شي او کله کله د انسان دماغ چې دی ضعیف وي نو مختلفو ځایونو کې ګرځي خو دا وظایف چې کوي دماغ به کنټرولي شیطاني اثر به پرې نه وي. بله خور ده له کاناډا څخه اړیکه نیولې ده نومونه ځکه نه اخلم چې اجازه مې ته نه ده اخیستې چې ستا نوم واخلم که نه. د دې پوښتنه ده وایي سمندري خواړه ټول حلال دي او که نه؟ زمونږ پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي احل لنا المیتتان والدمان. موږ له خداوند متعال زمونږ مذهب دا دی البته د نورو مذهبونو باندې زه خبره نه کوم د خپل مذهب خبره کوم. 2 شیونه په موږ حلال دي الکبد والحوت. سمندري کې میان چې دی موږ تاسو مذهب باندې مئی چې دی دا حلال دی. سمندر مئی هغه چا رقم مئی هغه حلال دی. دا نور ټول شیونه زموږ مذهب باندې په سمندر کې دا حرام دي او دا قابل د خوړو نه دي. بله پوښتنه د خور وایي چې سوره ملک تلاوت کول ماښام یې وکړو که ماخوستن یې وکړو؟ ماخوستن یې کول ضرور ځکه چې پیغمبر اسلام ماخوستن لمانځه نه وروسته ویلی دی. ماخوستن چې مونځ وشي بیا د سورت ملک ویلی شي او که ته نه شي د شپې وایم شپې پیغمبر د شپې هم ویلی دی که ماښام نه وروسته ووایې او بیا خوب درځي هم باقي نشته خواره شپه یې وایه. بله پوښتنه ده د شیخ صاحب د دې خور وایي مور مې مونږ ته وایي چې مازدیګر کې کالي مه اغوندئ ښه نه وي. نه دا خو د فتاوي خبره ده دا فتاوي د خل ناس نه نور ترجمې کړي یو خبره وکړي دا کله یو ملنګ راشي پوه نه شوې وایي چې مازدیګر نه مخکې وروسته جارو ونه وهئ. دا د فتاوي خبرې دي دا په شریعت کې ما ته معلومات نشته نه دي راغلي. زمونږ ډېر یو محترم او قدرمن ډاکټر صاحب حج ته تللی سکال. شکر الحمدلله الحمدلله. تاسو ته سلامونه هم رالیږلي حج قبول کړي الله دې حج قبول کړي. اسلام ته وعلیکم السلام. د دې پوښتنه دا ده چې دلته د قربانۍ خو لوی مشکل دی. موږ ته زمینه نه ده مساعي ده چې قرباني وکړو خو فقط ویلي دي چې 800 ریاله به جمع کوي. صحیح ده؟ نو که قرباني ونه کړو وایي د روجو سیستم څه وکړو؟ دا خو چې هغوی سره دا پیسې جمع کوي هغه له قرباني کوي نو دلته په مابین د رمې کې د شیطان د ویشتلو کې او په مابین د قربانۍ کې او سر کله دا زموږ په مذهب کې په دې کې دا واجب دي دې کې ترتیب واجب دی. البته اوس علماو فتوا ورکړې ده که ترتیب دې کې ساقط شي فلا حرج نشته. مطلب دا ته کولی شي چې په دې ورځ شیطان جمره عقبه وولي جمره عقبه وولي او سر کل کې قرباني کار وخت د دا وکړه مشکل پکې نشته. دې پوښتنه داسې چې هېڅ نه غواړو چې قرباني وکړو دلته روژه ونیسو روژه چې ونیسو خو بیا دې خو 3 ورځې مخکې د عرفات ورځې اخر وي که نه او بیا به 10 ورځې وروسته چې کور ته کله راشي یا هملته خپل حرم کې نیوی شي کله شي حج نه فارغ شي. یعنې دوی کولی شي اوس 3 روژې ونیسي شیخ صاحب؟ اوس 3 روژې نیوی شي چې حدیث کې راځي چې اخر ورځ به عرفات. راځو شیخ صاحب د نور لیدونکو پوښتنو ته. هالینډ څخه خور پوښتنې رالیږلې دي دا وایي چې نه په افغانستان کې کور لرم او نه په هالینډ کې په کرایي باندې اوسېږو اولاد لپاره دولت پیسې راکوي یعنې نور خاص عواید نه لري 15,000 یورو لرم فقط په ما زکات لازم دی چې ورکړم؟ زکات سیرت صاحب د تجارت په پیسو کې کېږي. دا څوک چې کور نه لري وسله نه لري موټر نه لري دا زموږ تاسو فقهاو لیکلي د زکات نشته. د دې خور بله پوښتنه د شیخ صاحب له هالینډ څخه وایي زما فقط زما اکاونټ کې پیسې دي کیدای شي د خاوند په اکاونټ کې به نه پیسې او خاوند مې غواړي چې زما په پیسو قرباني وکړي. دا قرباني زمونږ دواړو نه کېږي موږ دواړو ته کفایت کوي یوه قرباني زه به ځان له قرباني کوي هغه به ځان له قرباني کوي. او که دا پیسې د دې ښځې میړه صلاحیت لري
نو ښځه او خاوند خو خپل ځان د خاوند نه قربان کړی پیسې څه ته وایي؟ ښه سمه ده. بله خور ده هغه وایي چې ډېر وخت کېږي چې د سوره فاتحې نه وروسته مې په لمانځه کې بسم الله نه ده ویلې او په تشویش کې یم چې مونځ به مې قبول شوی که نه. هېڅ مشکل نشته. شیخ صاحب محمد هارون پوښتنې دي دا وایي که ځوانۍ کې د ناپوهۍ له وجې چا پردي مالونه خوړلي او اوس په هغې پښیمانه وي خو خلک نه پیژني په مختلفو ځایونو کې هر ښار کې نور ځایونو کې ماشومتوب وي ځواني وي مال یې خوړلی خو خلک نه پیژني اوس ښه پښیمانه دی څه وکړي؟ الله له توبه وباسي. ښه یوازې توبه باندې کار کېږي؟ ولې نه کېږي. ښه ده بله پوښتنه ده چې د سلطان محمود غزنوي چې کوم درود ویلی وی د دې راته تفصیل وایي انشاءالله قدرمنه وروره په دې باندې به ځانګړې خپرونه کوو د دې په فضایلو د دې په معنا په ده کې کوم کمالات پراته دي انشاءالله چې ستاسو په شمول ټول لیدونکي ترې ګټه واخلي. دا یو ټکي کې ځان له تفصیل دی او په لږ وخت کې نه کېږي جناب صاحب. شیخ صاحب کاناډا څخه یو خور پوښتنه رالیږلې ده وایي زنانه به په سر باندې څنګه مسه کوي؟ پوښتنه دغه ده طریقې ورته وښایي. زنانه خو څنګه سړي سر باندې مسه کوي همدغه زنانه هم سر باندې مسه کوي. بله لکه خپل لاسونه دا به دلته کېږي او شاته به یې بوځي او بېرته به یې راولي. د زنانو سر ځکه اسانه چې هغوی سر کلک تړي که نه او سر له شري نه اچولي د سړو خو بیا هم لږ سخت دی سر یې ګډ وډ شي او د ښځو سر ګډ کېږي نه سر د لاس ګلون لاس مسه څه ورته وایي کېږي مسه امرار الید المبتلة علی العضو لون لاس تېرول په اندام باندې نو په سر باندې لاس کش کا او بېرته یې مېره باندې داسې راکش کا. قاري صاحب غلام رسول حنفي پوښتنه ده وایي جومات کې بعضې خلک یې د ګوتو نه ټکونه وباسي بیا بعضې په مانځه کې ولاړ دي دا هم د ګوتو نه ټکونه وباسي کوم جرم دی که نه ستوماني ده؟ دا ستوماني نه دا خو د لوط علیه السلام د قوم دغه پروګرام یو بله خور ده د امریکا یې پوښتنه رالیږلې شیخ صاحب د مشکلاتو لپاره راته دعا وښوئ چې ډېر مشکلاتو کې سل کتې درود شریف وایي 500 کرتې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. البته یو کار کوو چې جناب سیرت صاحب مبارکه بله دا ټول خلکو ته مشکلات ډېر دي او دا ډېره مجربه وظیفه ده او غټو شیخانو موږ ته ښودلې ده نو دا مسلمان ته چې فایده عامه ورسي ښه خبره وي که نه. بله یو خو شپه چې شي د شپې تېره شي یو دې په خپله کمره کې ګروپ ګل کې دا بله تېره شو بله او بل د ځان باندې یو څادر خور کړي دا بله تېره شو 3 تېرې شوې هلته د یونس علیه السلام په دغه کې 3 تېرې راغلي که نه سمندر کې 3 تېرې که نه په فی ظلماتن راغلي په تیارو کې وو. یوه تیاره چې وه د سمندر وه یوه د شپې وه یوه د مۍ د نس وه غږ یې کړه چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الله وایي فنجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. چې په دغه طریقه وشي سل کرتې درود شریف وایي 500 پیرې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وایي بیا دې بیا سل کرتې درود شریف وایي په دې 3 تیرو کې دې ځان پټ کړي بیا دې الله نه دعا وغواړي نو یو شپې دا دعا وکړي ټول مشکلات به رب العالمین حل کړي. سبحان الله. ډنمارک څخه خور پوښتنه رالیږلې دا وایي چې شیخ صاحب وایي که څوک په 14 کلنۍ کې واده شوي وي او دا پوه نه وي چې په روژه کې ترې جما شوي وي یا روژه کې داسې حرکات شوي وي چې هغه د روژې ماتونکي وي او دا یو ځل نه دا مثال څو کاله شوي وي یا څو ځل په روژو کې شوي وي خو دوی خبر نه وو خبر نه وو ناپوهي وه په دې نه پوهېدو خدای پیغمبر حدیث فرمایلی وایي څه وکړو کفارې سره کفاره خو خدای پیغمبر دې حدیث فرمایلی دی مهرباني سره قصدن چې څوک روژه وخوري هغه باندې کفاره ده دا چې خطا نه خطا خدای پیغمبر فرمایي رفع عن امتي الخطا والنسيان الله زما د امت نه خطا او نسیان رفع دی خطا او نسیان ته رفع دی هغه نه پیدل بس الله له توبه بس مشکل حل دی. بله پوښتنه ده په خاوند مې دغه د روژو کفارې پاتې دي او لمونځونه دې هم قضا شوي دي موږ اوس خلکو ته وړه ورکوو د فدیې په نیت باندې که نه د خارج کې اوسېږي خو حتما زموږ افغانانو ته وړه ورکوي رالیږي وی هغه پسې حسابېږي په فدیه کې نو فدیه خو هغه وخت کې خلک ورکوي چې خپله د روژو طاقت نه لري جناب سیرت صاحب که نه او بیا چې انسان کله مړ شي فدیه پس د هغې نه بیا ورثه ورکوي متوجه نو خبره ده یو کار دې کوي چې هغه وسې روژې د وسه نه کېږي یو کار دې صدقې خو فدیې په نیت کوي دا هم ښه خبره ده. بله پوښتنه ده د دې خور
وایي زما خاوند نظر ایښی و وراره بندي و که دا راخلاص شو زه مال حلالومه. خاوند مې وفات شو خو وراره یې له مرګ نه وروسته راخلاص شو، څه باید وکړو؟ مرګ سره خو دغه قطع شو. او بل نظر چې دی چې دی دا خو ورثه هم کولی شي چې د هغه نظر باندې وفا وکړي، ځکه چې دا خو د باندې پلار باندې لکه قرض پاتې که نه، لکه چا چې ستا پلار باندې قرض و نو چې قرض ورکوې که نه چې وفات شو قرض خلک نه قدرنه غواړي که نه، داسې د الله قرض چې ټول نه بهتره دی چې ورثه یې ورکړي او ورثه پرې عمل وکړي. یو بل ورور دی پوښتنې ده که وایي په پردۍ زنانه باندې د شهوت په نیت لاس د یو چا ولګېږي بیا د هغې زنانه ته همدغه سړی لور ورکولی شي؟ دا خو زموږ ستاسې غټه مسله ده، دې ته حرمت مساهره وایي. حرمت مساهره چې دی په شهوت باندې لاس لګول، په شهوت باندې نظر کول که نه، په شهوت باندې ښکلول، په دې باندې زموږ او ستاسې مذهب حرمت مساهره دا حرمت دا د شوه لکه د خپله بیبي او لور د شوه لکه د ده لور، نو د دې لور دا سړی نه شي کولی. امیر رحمان وایي چې څنګه وایي په سجده کې موږ دعا کولی شو له رب نه غیر د دغه تسبیحاتو؟ مختلفې دعاګانې سجده کې هم راغلي دي که نه، اللهم اغفر لي ذنبي دقه جله که نه اوله واخره که نه وعلانیته وسره که نه، دا دعاګانې پښتو کې هم کولی شي. الله پاک په هره ژبه پوهېږي. سجده کې الله نه نفل وکړي، سجده کې الله نه اکثر دعاګانې غوښتی شي، هېڅ مشکل نشته. بل پوښتنه د امیرالرحمن ده، وایي د ګاونډي د ضرر نه د بچ کېدو دپاره کومه دعا ووایو؟ بعضې ګاونډیان ډېر ضرري شیخ صاحب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. دا دعا چې یو سل پیرې وایه د آیات شریف، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین که نه، دا چې سړی ظلم کوي خو ظالم وي که نه، دا دعا چې همدې دپاره راغلې ده. الله به د ظلم نه بچ کړي، د ګاونډي د شر نه به الله وساتي. بلې خور هم پوښتنه له کاناډا څخه رالیږلې، مخکې هم دغسې پوښتنه وه خو د ده به پوښتنه ځکه یاده کړو چې بیا به وایي زما پوښتنه یې وانخېسته. وایي $15,000 راسره دي، زه محصله یم، کور نه لرم او دا پیسې مې ځان لپاره ساتلي، یو زکات په ما لازم دی؟ نه، په ځای زکات نشته چې کور نه لري. ګوره کور چې کور ونه لري، په کور کې وسله ونه لري، خپل موټر ونه لري، په دا زکات نشته. زکات چې دی هغه د په دغې پیسو کې د تجارت پیسو کې دا خو دې جمع کړي، غریب یو مشکل پې ځان ته حل کوي. دا مشکلات چې حل دی که زکات یې ورکړي ښه خبره ده، ښه خبره ده. الله په زکات باندې مال ډېری او مال پاکوي. زکات معنا هم دا ده او دغه چې دی دا که ورې نه کړي مشکل سره شرعاً نه مخ کېږي. توحید له استرالیا پوښتنه رالیږلې شیخ صاحب، دا وایي چې خاوند مې د معدې سخت تکلیف لري، څه چې وخوري آرام کولی نه شي، په اوږو په وجود یې دردونه یې بیا ګرځي راګرځي، په ځای نه شي کېناستی، حتما یې ډېرې دوايانې هم کړي دي، ډاکټرانو ته یې مراجعه کړې، له تاسو یې غوښتنه کړې چې کومه لار ورته وښایي شیخ صاحب. نو دغه چې دی دا ورور دی د خپل خاوند ته، د خور خاوند ته وایي چې ګرمې اوبه جوش اوبه دي جوش کوي، هغه دې بیت ته لږ یخوي چې ترمې غوندې شي، ناره دې اوبه څکي، مسلسل دې دا هر سهار کوي، خداوند به دې معدې د هر تکلیف نه خلاص کړي. لنډه خبره ده که نه، او که لا حول ولا قوة الا بالله سل ګشتې وایي په دې اوبه چوف کړي، نو خداوند یې مطالبه یې د ټولو امراضو نه خلاص کړي. امان الله له چین هېواد څخه پوښتنې رالیږلې شیخ صاحب. پوښتنه دا ده د امان الله، وایي که چا د لټۍ تنبلۍ په وجه لمونځونه حتی په قصدي او یا غیر قصدي ډول نه وي کړي او یا ترې قضا شوي وي او اوس ورته قضایي راګرځول اسانه نه ده، ځکه تعداد یې نه دی معلوم، ډېر منځونه دي خو دنه قضا شوي دي، کله قصدي او کله غیر قصدي، کله ویده پاتې شوي دي، څه باید وکړي؟ آینده کې د قضا کوي نه، هر مانځه پسې دی، هر مانځه سره دی، د هغې سره دی، هغه دا نه کوي چې اول مونځ قضایي راګرځوم، دویم مونځ قضایي راګرځوم که نه، الله پاک انشاءالله مشکل حل کوي. دې ورور همدې قضایي ته ورته یو پوښتنه کړې ده، کعبه مشرفه کې، بیت الله کې، مسجد حرام کې یو مونځ په 1 لک دی، نو که څوک هلته تللی په لکونو مونځونه خو یې وکړل، ګټه یې وکړه، او دلته دنه د 2 کالو مونځونه قضا شوي دي، وایي هغه پکې نه حسابېږي؟ هغه د رب العالمین خوښه ده، خو دا حکمي ثوابونه دي، ښه حکم د ثواب لري، لکه سورة فاتحه یو وارې سورة فاتحه ووایي، 3 وارې قل هو الله مکمل قرآن شریف ختم، الله ثواب درکوي، خو دا حکمي ثواب دی، حقیقي نه دی. د هغې رجوع دي، د هغې منځونه دي قضایي راوړي،
ته یو بله پوښتنه لیکلې ده شیخ صاحب لږه کیدای شي ګډه وډی خدای دې وکړي چې زه غلطه ونه وایم دا وایي چې کوم درود شریف چې لنډ وي او ثواب یې هم کوم درود شریف چې په لمانځه کې وایو له هغې څخه کم هم نه وي چې موږ وکولی شو په دغه وظیفه کې چې هره ورځ 100 وارې درود شریف او بیا 1500 وارې ولا حول ولا قوة الا بالله غالبا زموږ مخکې خپرونه لیدلې ده کیدای شي ولنا اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل وسلم على النبي الامين دا لنډ درود دی یا صلی الله علی محمد صلی الله علی محمد دا لنډ درود دی یا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک الله دا یو وارې چې وي لکه شپږ لکه وارې چې درود شریف وي سبحان الله امان الله یو غوښتنه بله کړې شیخ صاحب دلته راغلی یم چې نوي ژبه زده کول ډېر سخت دي او بیخي کم حوصلې شوی یم تشویشونه هم رانه ګرد چاپېر تاو شوي دي داسې یو دعا راته وښایي چې حوصله مې ښه شي درس مې زده شي او تشویشونه مې ختم شي سل کرتی پر رسول الله مبارک درود وایي ټول مشکلات د مازدیګر لمانځه نه وروسته سل کرتی درود ټول مشکلات به الله پاک حل کړي او ټول توجه به الله ته برابره شي او مشکلات به حل شي ذهن به تسکین پیدا کړي محمد رحیمي ورور پوښتنه رالیږلې ده دا وایي چې آیا فرض منځونو کې د دوو سجدو ترمنځ داسې کومه دعا یو څه شته چې ویې وایو دا خو دعاګانې شته خو نوافلو کې شته دی نه او چې سجده وکړي بیا راپاڅېږي دې له جلسه وایي نو په دې کې دعا شته اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني دا دعا پکې شته د دې ورور بله پوښتنه هم ده نور دعاګانې شته حدیث کې راغلي دي علمي پوښتنه ده دا وایي چې الله په قرآن کریم کې ځان ته خطاب کوي چې موږ داسې وکړه موږ هغسې کوو موږ دغسې کوو نو الله خو یو دی موږ ځان ته څنګه استعمالوي دا خو صيغه د جمع شي خداوند متعال ځان ته استعمالوي تعظیما تشریفا تکریما د جمع کې عظمت بله جمع کې که نه دې وجې نه وایي هسې نه چې واحدي د العجزه هسې نه چې واحدي د العجزه په واحد وجود بسیار دی رب زما الله پاک چې دی دا خو دا جمع چې دا د تعظیما الله پاک ځان ته استعمالوي ډېره مننه مولوي صاحب کور مو ودان دا چې زموږ د خپرونې د پای شیبې دي له تاسو ډېره مننه الله مو په علم او عمر کې برکت چې د ټولو سوال کوونکو سوالونو ته مو مثبت جوابونه ویلي او ټول د الله پاک په خپلو مقاصدو کې په خپلو ټولو مشاکلو کې کامیاب کړي الله دې ټولو مشکلاتونه وساتي او موږ ته هم دعا کوي چې خداوند متعال روغ صحت راکړي روغ بدن راکړي د دین د خدمت لپاره د اسلام د خدمت لپاره د خپل وطن د خدمت لپاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته قدم لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ ستاسو پوښتنې چې موږ ته زموږ د وټساپ د لارې راغلې وي ستاسو پوښتنې مو له قدرمن شیخ صاحب سره شریکې کړئ زموږ د وټساپ شمیره ستاسو په سکرین باندې ښکاري هر څه پوښتنې چې لرئ راویلېږئ او موږ به کوشش وکړو د خپلو علما کرامو مخ ته به یې کیدو او انشاءالله ځواب به تر تاسو در ورسوو تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې په لوی او مهربانه رب سپارو هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ